بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دعاګانو او د اذکارو په دې مبارکه سلسله کې موږ د الله په توفیق سره هغه دعاګانې او اذکار بیانول چې هغه کور ته د ننوتو او کور نه د وتو په وخت کې ویله کېږي. بیا کور ته چې ننوځي څه به وایې، چې ته وځي څه به وایې او څه به کوې، دې باره کې خبره شوې وه. همدغه عنوان لاندې دا خبره م راوړې ده چې د میلمه او مسافر رخصتولو په وخت دعا، د میلمه او د مسافر رخصتولو په وخت دعا. که یو سړی وي چې د دې د کور د ننوتو روتو سره څه کار دی، نو میلمه م کور ته دننه راشي، نو بیا د کور نه به ورسره ته ځي، رخصتی وې، نو چې میلمه رخصتی نو څه به وې، دې میلمه ته به څه وې. اولنۍ دعا دا یې راوړې ده چې هغه امام ترمذي رحم الله دا حدیث راوړی دی، په نورو کتابونو کې هم شتي، نورو محدثینو هم راوړی دی. عبدالله بن عمر وی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا ودع رجلا اخذ بيده، چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی رخصتولو نو د هغه لاس به یې نیولی و، چې سړی به یې رخصتو د هغه لاس به یې نیولی و. فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدعو يد النبي صلى الله عليه وسلم، او رسول صلی الله علیه وسلم به د دې ملګري دا څوک چې به یې رخصتو د ده دا لاس به نه پرېښودو تر دې چې هغه کس به د هغه لاس پرېښودو، یعنې لاس به یې ورله نیولی او نه به یې پرېښودو، خو بیا دغه کس به راولګېدو د رسول صلی الله علیه وسلم لاس به یې پرېښودو. د دې نه یو دا مسله ثابتېږي، مخکې د دې نه چې دا خبره وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم به څه وي او څه به نه وي د میلمه د رخصتولو په وخت کې. یو دا خبره یاده کوي چې میلمه کله چا کره راشي، چې کله میلمه چا کره راشي نو د میلمه قدر او احترام کول دا موږ ته شریعت او اسلام ښوولی دي. او اکثر خلک پښتانه دا خبره کوي چې پښتو کې دا خبره چې د میلمه به خیال ساتي، دا خبره صحیح ده، خو ګوره د پښتو نه مخکې موږ ته شریعت دا خبره ښوولی ده او پښتو په اسلام پسې راځي. نو په اسلام کې هم دا خبره شتي، په پښتو کې هم شتي، نو خبره ښه مضبوطه شوه. د میلمه قدر، د میلمه احترام، د میلمه استقبال پرون تندي باندې کول، بیا میلمه رخصتول په ښایسته طریقې سره، دا ادب موږ ته شریعت هم ښوولی دی، دا موږ ته پښتو هم ښوولی. او زه به یو خبر وکړم، پای به نه خفه کېږو چې دا ادب نن سبا د ډېرو خلکو نه ورک شوی دی، بلکې میلمه راوستنې شتي، یعنې دا میلمه چې ته راولي چای به پخې او ډوډۍ دا ځان له یو نقصان او تاوان دی. نو میلمه راوستو هغه کیسه ختمه شوې ده. پښتانه زموږ مشران هغه په دې خبره مشهور وو چې هغوی به د میلمه ډیر قدر کو، ډیر به احترام کو، میلمه ته به خوشحالیدو، په میلمه باندې به ځان قربانو. او دا اوس تقریبا یعنی داسې دا خبره ختمېدو واله ده. او څومره چې دنیا پراخه شوه، پخوا په غریبوالي کې خلکو به د میلمه خیال ساتو، اوس دنیا پراخه شوه او بخیلان پکې ښه ډېرېږي. نو دا عجیبه خبره چې دنیا د سړي سره پراخه شي او دی بخیل کېږي. خو د دنیا ډېره عجیبه ده دا چې څومره ډېرېږي د سړي حرص ورسره ډېرېږي، یعنی څومره چې را پیسه ډېرېږي دومره دا سړی وږی کېږي. الا من رحمه ربي، چې الله پرې رحم کړی هغه خلک نه یادوم، هغه لږ دي. نو چې مثال کې لکه یو سړی 2000 ریاله تنخواه ده، دی لږ ښه دی ګزاره کوي، دا چې 4000 شي دی نور وږی شي، که دا چې 6000 شي د ده حرص نور ډېر شي. سبحان الله، ته به تعجب وکړي چې پیسې ډېرېږي، په کار دی چې حرص کمېدی نه، پیسې چې ډېرېږي ورسره حرص ډېرېږي. نو د میلمه میلمستیا کول دا ادب د شریعت هم دی او ادب د پښتو هم دی. بیا د میلمه چې رخصتې د هغې هم ادب دی. که خیال هم کړی نو د دروازې پورې سړی د میلمه سره ځي،
او چې کله د لرې نه راغلی نو بیا ورسره د روډه پورې ځي او کله هغه خپل ځي ته واپس بوځي او کله چې کلي ته راغلی نو کله ښاره پورې ورسوي چې کله غره ته یا بانډې ته راغلی نو د ښاره پورې ورسره دی لاړ شي دا د میلمه قدر او احترام دی نو د میلمه سره وته ښه دلته مراد هغه میلمه دی چې یعنې هغه په تا میلمه شو کله نه کله میلمه کېږي یو هغه سړی چې روزانه در مات دی ده سره په مخه دا قصه خو نه کېږي نه د ده میلمستیا داسې واجب ده او داسې پکار ده لکه څنګه چې د هغه میلمه پکار ده ځکه موږ دا خبره مخکې ذکر کړې چې هغه کم میلمه دی چې د هغه میلمستیا واجب ده یو څو ورځې هغه میلمه دی چې هغه د بهر نه راغلی او کله نه کله راپېښ شي اوس ډډې تا ته لګولي او میلمه دی که نه نه هغه خو سړی به اخر ستړی شي چې بیا له دا وایي چې د ده میلمستیا واجب ده روزانه به راته ورټکوي ماښام او ماسپښین بیا په ده باندې خوراک کوه چې بیا تا ته حدیث هم ووایي چې پیغمبر ویلي چې میلمستیا واجب ده نو دا میلمه وپېژنې چې کم میلمه مراد دی ښه دلته دا مطلب ګورې زما د خبرې نه دی چې دغه عام میلمه چې کوم ستا خواله ډېر ځي راځي د ده بې ادبي کوه د ده ګستاخي کوه نه زه وایم فرق دی په دې کې په دې میلمه کې او په هغه میلمه کې فرق دی دا اوس د رسول وسلم طریقه ده چې کله به یې څوک رخصتو نو لاس به یې ورته نیولی او دا د مینې محبت یو وجه ده چې دې سره مینه محبت ډېرېږي یعنې یو خو سلام کول دي د سلام چې مصافحه وشي که نه دې سره مینه محبت ډېرېږي چې صرف دا لاس میلاو کړي نو بیا دا لاس د دې کس نیوه دا د مینې محبت یو وجه ده چې دې سره مینه محبت ډېرېږي او دا د ښو اخلاقو د خاوند نښه ده چې د چا اخلاق ښیي او د چا تربیت ښیي او څوک د اسلامي آدابو نه خبري نو د هغه یو نښه دا ده چې هغه د چا سره میلاویږي نو ډېر په ګرمجوشۍ سره میلاویږي په روم تندي میلاویږي مسکې ښایي نو سړي سره چې میلاو شي نو هغه داسې نو سړی وایي چې یالله ما وله ګوره څوک وجلی دی که دی زما په دې راتلو خفه دی که نه دی ما سره میلاوېدی نه غوښتو ښه چې غاړه د سره میلاوي دا درې ګوتې له په اوږه کېږي داسې درې ګوتې د دې نه ښه دا چې لاس میلاو که د دې نه ښه دا ده چې لاس میلاو که کله چې د چا سره میلاوي که ځکه رسول وسلم حدیث کې څه وایي چې یو مسلمان د مسلمان سره میلاو شي او دی ورته مسکی شي دا هم صدقه ده نو چې ته ورته مسکی شي او استقبال مزیدار وکړي او بیا یې رخصت هم په ښه طریقې سره کې په دې الله تعالی ثواب درکوي ځکه چې تا د یو مسلمان عزت وکړو د یو مسلمان د زړه خیال دې وساتو او په دې الله راضي کېږي چې کله ته د هغه کوشش دا کوي چې د هغه بنده راضي شي تا نه او هغه خوشحاله کړي او د هغه زړه ته خوشحالي وردننه کړي نو د رسول وسلم یو دا طریقه وه چې لاس به یې ونیو چې څوک به رخصتو نو هغه به تې بیا لاس یعنې راښکوده بیا به ورته دا ووایي استودع الله دینک و امانتک و آخر عملک زه ستا دین امانت او آخري عمل الله ته سپارم د الله په حفاظت کې ورکو یو روایت کې داسې راغلي دي یعنې یو کې دا دي و آخر عملک او په یو روایت کې دا دي و خواتیم عملک نو که یو سړی دا ووایي استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک دا هم صحیح دی او استودع الله دینک و امانتک و آخر عملک نو دا هم صحیح دی چې کوم یو وایي هغه جایز دی دواړه ثابت دي نو ګوره زه ستا دین الله ته سپارم ستا امانتونه الله ته سپارم دا ټول قیمتي څه دي او ستا آخري عمل الله ته سپارم آخري عمل یې ولې ذکر کړو نه تعبیر کې دې لږ صحیح وکړي آخره خاتمه او که داسې موږ ووایو نو جواب به ډېر واضح وي ځکه چې اعتبار آخري عمل لره دی اعتبار هغه عمل لره دی کوم چې تا د مرګ په وخت کې کوو او ځکه دا د سوچ خبره ده ګورئ یعنې دې له ګورئ اعتبار نشته چې اوس زه څه کوم اعتبار دې له دی چې زما خاتمه ورپسې کېږي دا د یېرې خبره ده نو ځکه چېرته هم ځان ته مه غره کېږه چې زه فی الحال ښه یم
هیڅ پته نه لګي چې د مرګ په وخت کې به زما او ستا څه حال او کله چې زما او ستا د بدن نه سوځي زما او ستا ایمان به په کومه درجه کې او څه کیفیت به زما او ستا د ایمان دا نه ماته پته شتي نه تا ته پته شتي او دې خبرې او دې سوچ د سلف صالحینو د دین د مشرانو ملا ماته کړې وه ټول سوچ د هغوی دې سره و چې زما اخره خاتمه به څنګه کوي ځکه چې داسې ډېر شوي دي چې یو سړی یو وخت کې ښه پاتې شوی دی اخره خاتمه الله د جهنمیانو په عمل کړې ده نو الله دې نه کړي الله دې موږ وساتي خو اوس یو سړی فی الحال ښه دی او ځان ته خوشحاله چې زه ښه او د اخره خاتمه د جهنمیانو په عمل وشي هغه کس چې تللی او د صحابه کرامو سره په غذا کې هم شریک شوی او د ټولو نه زیات کافران هغه وجلي وو په هغه ورځ اخره کې ځان په خپله مړ کړو او چېرته لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جهنم ته لاړ یعنې هغه ټیم کې که چا لیدلی وی نو څومره صفت به ورله کړی او ځکه خو له صحابه کرامو صفت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره هله وکړه چې کله صحابه کرامو په مجلس کې دغه سړي ډېر صفت وکړو یاره هغه دا وکړو هغه دا وکړو هغه دا وکړو بس هغه خو به جنت ته رسول صلی الله علیه وسلم هو فی النار هغه جهنم کې دی نو دا د یېرې خبره ده او ځکه همیشه دا دعا د الله نه غواړي چې یا الله زما آخره خاتمه په ایمان کې